فرانسه کې یو شمېر افغانانو لاریون کړی او پر افغانستان د پاکستان بریدونه یې غندلي دي. د لاریون تنظیمونکي وایي د اعتراض موخه یې د افغانانو پر وړاندې د پاکستان د وروستیو بریدونو پر ضد د غږ پورته کول دي چې ګڼو ملکي خلکو ته پکې زیان اوښتی دی. دغه غونډې یا دغه مظاهرې عمده نقاط د خپلو وطنوالو د خپل ملت د په خلاف د کېدونکي ظلم په خلاف غږ پورته کول دي. په دې کې بل هیڅ ډول سیاسي جوړجاړی د هیڅ رژیم ملاتړ د هیڅ حاکم ملاتړ هغه موږ نه کوو. موږ د افغان په حیث باندې د افغانستان د خاورې سره تړلي یو. زموږ ملکي خلک زموږ وطنوال ښځینه نارینه حتی په شفاخانه کې هغه معتاد او مریض وطنوال زموږ هغه وژل کېږي، بېګناه بمبار کېږي، قتل کېږي. نو د هغې د غندلو په خاطر د هغه ظلم کېدو په خاطر باندې راټول شوي یو. په افغانستان کې هره ډله، هر ګوند، هر حکومت حاکم وي د بهرني هیواد لخوا په افغان خاوره باندې برید د هر هیواد لخوا چې وي هغه د افغانستان ملي حاکمیت او ارضي تمامیت نقض دی. موږ یې باید وغندو. دویمه مسله دا ده که چیرې د دوه هیوادونو ترمنځ رسمي جګړه هم اعلان شوې وي او حتی جبههي جګړه هم وي، بیا هم په جګړه کې د ملکیانو او د عوامو پام ساتل کېږي. حتی هغه کولیټرل ډیمیج چې ورته وایي یا جانبي خسارات ته هم پام کېږي. کوم ځایونه کې چې ګڼ شمېر خلک دي هلته عوام ژوند کوي، هلته تجارتونه وي، هلته شرکتونه وي، هلته صنعتي فابریکې وي، هغه ځایونه نظامي اهداف نه وي. متاسفانه په افغانستان کې تېره میاشت د پاکستان لخوا د معتادینو یا هم شفاخانه بمبار شو چې دا مطلق یوه ملکي اداره وه او هیڅ نظامي هدف نه و. لومړی خو دا یوه اعلان شوې یا جبههي جګړه نه ده. حتی که دا اعلان شوې یا هم جبههي جګړه وي بیا هم په دې کې په ملکیانو باندې برید دا یو غیر انساني، غیر ایماني او حتی د جګړې قانون خلاف عمل دی. ورته مهال په فرانسه کې د افغانانو د کلتوري او پیوستون ټولنې مشر وایي د لاریون موخه د طالبانو په ګډون له کومې ډلې ملاتړ پرته نړیوالو ته د افغانانو د غږ رسول دي او په وینا یې افغانان ګروګان نیول شوي دي. نن موږ په پاریس کې د افغانانو یووالي او کلتوري ټولنې له خوا څخه دلته یو لاریون په لار اچولی و تر څو د خپل فقیر او بیچاره ولس غږ اوچت کړو. نن موږ دلته راغلي یاستو چې خاص د خپل هیوادوالو د خپل وطن نمایندګي وکړو او د هغوی غږ اوچت کړو، خپل غږ تر نړیوالو ورسو. موږ په آخر کې چې واضح خبره وي موږ نه کومه سیاسي پارټۍ او نه کومې ډلې پورې تړل شوي یاستو. کوم خلک چې اوس هم حاکم دي د همدغو له لاسه وطن برباد سو، وطن تباه سو، د وطن خلک بې کوره سول، بې وطنه سوله. له تېره 15 کالو را په دې خواته وګوره په وطن کې دا ټول علت او سبب یې ټول همدوی دي. دا دومره هیوادوال چې شهیدان شوي دي، دا دومره بې کوره سول، زخمیان سوله. دا که لار ده که بر ده، دا دواړه سره یو دي او دوی په تفاهم دا کارونه سره کوي. دا په دې معنا ده چې د طالبانو اوسنی رژیم د ملکي افغانانو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. موږ ته د طالبانو اوسنی جوړښت د منلو وړ نه دی. نن ورځ په افغانستان کې ښځې له ټولنیز ژوند نه ایستل شوي دي، نجونې له زده کړو منع شوي دي، د بیان ازادي هیڅ نشته، بنسټیز بشري حقونه په سیستماتیک ډول نقض شوي دي. دا حکومت نه دی بلکې دا یوه ځپونکې اداره ده. This is not a government, this is institutionalized oppression. پاکستانی پوځ له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان پر شاوخوا 10 ولایتونو بریدونه پیل کړي او پر کابل وروستي هوایي برید کې چې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د درملنې روغتون یې په نښه کړی و څه باندې 400 کسان ووژل شول او شاوخوا 256 نور ټپیان شول. یو شمېر افغانانو همدانن په بریتانیا کې هم پر افغانستان د پاکستانی پوځ د تیري او د ملکیانو په نښه کولو غبرګون کې لاریون کړی و.